پولیسو خطا د دنیا پای د وکلن تدریجي مرګ کیسه د ناول څلورمه برخه. سبا چې له خوب څخه پاڅېدم ټول وجود مې درد کاوه. له موټر چلونکي سره مې لاړم. د لوی څارنوال ښاغلي الکو دفتر ته نوموړي له ما سره ښه او په درنښت چلند وکړ. ده وویل ډیرو کسانو ماته زنګ وواهه چې آزاد دې کړم. بالاخره مې د کریم خرم په غوښتنه آزاد کړې. ته مې دلته د دې لپاره راغوښتی یې. څو خبرې در سره وکړم. په یاد دې دي چې د یوې ځانګړې ډلې لپاره دې په خلکو باندې حمله کوله، خو هماغه ډلې ونه شوی ژغورلی، بلکې هغه څوک دی چې تخریبول هغوی وژغورلې. د ټولنیزو رسنیو له امله زه لا تر اوسه نه یم توانېدلی چې خرم صاحب وګورم. ایوه مننه ترې وکړم. وروسته د تلویزیون خواته لاړم. دلته بل څه پېښ شوي وو. همکارانو مې کیسه راته وکړه چې ستا د نیولو په خاطر له لویه څارنوالۍ څخه پولیس راغلي وو څو تا ونیسي او بندي دې کړي، خو له نیکه مرغه عام ولس د دوی مخنیوی وکړ او په خپله مخه ولاړل. خو دا چې ایوب سالنګي زه په فریب او دوکو بندي کړم، هیچا هم څه ونه شوای کړلی. د ایوب سالنګي پلان داسې و چې هیڅوک معنی نشوی قانع کېدلی، نو زما د بندي کولو مخه به یې څنګه ډب کړې وای. ناڅاپي مې تر څنګ یو موټر ودرېد. څو کسان له موټر څخه راښکته شول. کله مې چې وکتل محمد رهګذر او د هغه دریو ملګرو ډېر تود روغبړ را سره وکړ. محمد رهګذر راته وویل چیرې حینا خراباته؟ له هغې شپې چې لاړې تر ننه دې بیا پته ونه لګېده. ما ورته وویل ایا ته خبر نه شوې چې زه بندي شوم او دا څو شپې په زندان کې وم؟ ویې ویل زه خبر شوم، خو له بده مرغه په تاجکستان کې وم او مهمه دا چې شعلې ډېر یادولې. په جواب کې مې ورته وویل الله دې دا هلاکه کړي، زه خو یې په شیشه روږدی کړم. رهګذر مسکی شو. ویې ویل وروره په شیشه کې سلطنتي نشه ده، څه وایې ته؟ د خدای لپاره پرته له دې چې څه ورته ووایم. زما د موټر په مخکې سیټ کې کېناست او وروسته خپل ملګرو ته وویل تاسو په موټر کې لاړ شئ، زه درځم. زه هم په موټر کې کېناستم. د پوښتنه راڅخه وکړه ښه نستوه څه خبرې دي؟ ورته ومې ویل هېڅ. له جیب څخه یې پیپ راویسته. ویې ویل واخله چې اصلي کولم بیایي دي. اوریدل مې، حس کول مې او فکر مې کاوه چې له ټول بدن څخه مې شیشه چیغې پورته کیږي. له رهګذر سره مې په موټر کې ډېره شیشه وڅښوله او وروسته کور ته لاړم. نور مې کار کولو ته زړه نه کېده. له کار کولو څخه ستړی شوی وم، ځکه په میاشتو یې د کار کوونکو معاش نه ورکاوه. د رئیس او د ده د کار کوونکو ترمنځ د شک فضا بیخي پراخه شوې وه. له رهګذر سره زما لیده کاته ورځ تر بلې زیاتېدل. یو سهار له کور څخه د وتلو پر وخت زما پلار زه خپلې کوټې ته ور وبللم. ویې ویل مور او مېرمن دې وایي موږ فکر کوو چې ممکن ته په نشه یي توکو باندې روږدی شوی یې، خو زه یې نه منم ځکه پوهېږم چې ته هوښیار یې. خو که واقعا په دې ناروغۍ اخته شوی وې ووایه چې په یو روغتون کې دې بستر کړو. ما وویل نه پلاره، داسې ډول خبرې دي چې ته زما په اړه کوې. زه بشپړ په خپل حال یم او له داسې شیانو کرکه لرم. بې معاشه او د پیسو نه موجودیت زما په ژوند کې ورځ تر بلې یو ډول ګډوډي رامنځته کوله. ما خپل موټر چلونکي ته هم معاش ورکاوه. په همدې نشته امکاناتو کې ما کوښښ کاوه چې معاش پر خپل وخت ورکړم. موټر چلونکی مې پوه شوی و چې زه د هلاک کېدو په درشل کې یم. وروسته له 9 میاشتو زما د نیمې میاشتې معاش چې $500 کېده رئیس راکړ. هماغه شپه مې چې $200 معاش ورکړ. اختر ته 2 شپې پاتې وې. ویې ویل موټر واخله، زه لږ سودا کور ته وړم. سبا یې زنګ راته وواهه زه د کور تر دروازې درځم، غواړم نور موټر درته تسلیم کړم. ومې ویل سمه ده. خو له همدې خبرې وروسته یې درک ونه لګېده په کومه شمېره به چې مخکې ما اړیکې ورسره پالل هغه یې مړه کړه. همداسې تر ننه پورې له ما څخه بې درکه دی. له دې مسالې وروسته زه له خپل موټر سره په نورین تلویزیون کې یوازې شوم. اوس مې نو د ژوند هره شیبه له وحشت او سرګردانۍ ډکه وه. ښاغلی رئیس زما د خپرونې له برکته په تعلقانو تخار ښار کې د $2 میلیونه د سړک جوړولو پروژه پیل کړې وه.
د دې پیسو ډیره برخه یې ترلاسه کړې وه او په پنجشیر ولایت کې 11 پوړیزه ودانۍ چې 100 خونې یې درلودې جوړه کړې وه. دی به همیشه په همدغه ځای کې بوخت و. ما ته ډیره جالبه دا وه چې رئیس ناڅاپي ولې داسې له حده لوړې خبرې کولې. ساعتونه یو ډول کیسې کولې، کارکوونکو ته به یې دومره خبرې کولې او ډاډ به یې ورکاوه چې ټول ترې ستومانه شوي وو. کارکوونکي بې معاشه مګر په خپله په پنجشیر ولایت کې د خپلې ودانۍ د جوړولو په خاطر یې ډېرې پیسې مصرفولې. ډېری وخت به په کابل کې نه و. زما به هم چې هر وخت زړه و تلویزیون ته به تلم. محمد رهګذر زه یوه ورځ دویم پروان د پهلوان فهیم سید خیلي هوټلي ته بوتلم. د کاکا عزیز سید خیلي په نوم له یوه کس سره یې معرفي کړم. وروسته له هغه به هره ورځ د کاکا عزیز سید خیلي هوټل ته تلم او هلته به مې شیشه څکوله. په ډېره لوړه کچه مصرف به مو کاوه. تر دې اندازې په دې مرګونې ماده اخته شوی وم چې خلاصون مې هسې یو معما وه. رئیس به چې کله کابل ته راته ورسره لیدل به مو. زه هم پوهېدم چې رئیس شیشه وهل پیل کړي دي او هغه هم زما په اړه پوهېده. دا چې هغه چا دې کار ته هڅولی و نه پوهېدم. تر دې حده مفلس شوی و چې د کارکوونکو د غرمې، شپې او سهار لپاره یې د نانوایي څخه د وچې ډوډۍ د اخیستلو روپۍ نه درلودې. هغه مهال ما خپل پام په مجازي نړۍ فیسبوک کې نشراتو ته کاوه. زما د فیسبوک پاڼه زما د همکارانو له ډلې د حشمت غني په نوم کس لخوا جوړه شوې وه. په هغه پاڼه کې ټولو فعالیت کاوه او رئیس یو ډول ضد اخیسته. ما په فیسبوک کې د رضمندګان په نوم یوه پاڼه جوړه کړې وه. د کابل کوزین هوټل په اړه مې یوه ډېره زړه راښکونکې خپرونه جوړه کړې وه چې زما د پاڼې نشراتي ځواک یې لوړ کړی و. په همدې شپو ورځو کې مې رئیس ته وویل: رئیس صاحب، تر کومه وخته له تا سره بې معاشه پاتې شم؟ رئیس ته به مې چې کله د معاش په اړه یادونه وکړه نو د سبا په اړه به یې ګرمې او نرمې وعدې درکولې چې سبا ستاسو حق درکوم. خو بیا به هم سبا د معاش په اړه هېڅ خبر نه و. په دغه پرله پسې ژمنو باندې ورځې تېرېدې. هغه ورځ مې له یاده نه وځي په کومه ورځ مې چې د تیلو د نه موجودیت له امله موټر په تلویزیون کې پاتې شو. 50 افغانۍ نه پیدا کېدې چې یو لیتر تیل واخلم او موټر له دفتر څخه کور ته بوځم. آخر له 3 ورځو ځنډ وروسته رئیس 1500 افغانۍ راکړې څو 15 لیتره تیل ورباندې وپېرم او موټر ته یې واچوم. ومې غوښتل چې د کابل کوزین خپرونې د دوام لپاره په خپله پاڼه په ژوندۍ بڼه خبرې وکړم. یوه شپه په همدې خپرونه باندې بوخت وم چې زنګ راغی. ویې ویل: و دې پېژندلم؟ ځواب مې ورکړ: نه. ویې ویل: خالدار میرویس یم. توقیف خانه دې په یاد ده چې هره ورځ به دې له موږ سره شیشه څښوله؟ ومې ویل: نه میرویس جانه. خوښ شوم چې له بندخونې خلاص شوی یې. چیرې یاست؟ ویې ویل: شهر نو. ومې ویل: زه هم دلته یم. د ادرس او نښو ورکولو وروسته مو یو بل وموندل. په موټر کې له کېناستو سره سمې پایپ راویسته او په شیشه څکولو یې پیل وکړ. هماغه شپه مو تر 3 بجو په ګډه شیشه ووهله. وروسته زه له ځان سره دارالمان ته بوتلم. راته یې وویل: دا زما د ورونو کور دی. کله چې کور ته لاړو له ما سره یې ډېر ښه چلند وکړ. ویې ویل: زما نوم هاشم خان دی او انجینر یم. تریاکې له جیب څخه راویستل. په کور کې د شیشې څو پایپونه موجود وو. کیسې مو وکړې. ما په خپل موبایل کې څو ویډیوګانې جوړې کړې او د هغه له غږ څخه مې کار واخیسته. یوه کمره مو هم درلوده. سهار وختې د دارالامان ماړۍ په لورې روان شو. د هاشم څو انځورونه ما واخیستل او هاشم هم زما څو قطعې انځورونه واخیستل. میرویس خالدار په موټر کې ویده و. په همدې وخت کې هاشم په یوه کاغذ شاوخوا 1 ګرم شیشه راکړه چې زما سترګې روښانه کړې. حیران شوم. ورته ومې ویل: دا ټوله؟ ویې ویل: هو، زما لخوا تا ته ډالۍ ده. د دې مقدار شیشې په ترلاسه کولو مې فکر کاوه چې اوس زه د ټولې نړۍ پاچا یم. وروسته مې اړیکه له هاشم سره پراخه شوه. د مهندس په نوم مې پېژانده. محمد رهګذر مې هم پرېښود او نورین تلویزیون هم. هره ورځ د مهندس کور ته ورتلم. ډېر وخت وروسته پوه شوم چې په کابل کې د مخدره توکو له سترو پلورونکو څخه دی. کور ته به یې د ورځې سلګونه کسان راتلل، یا له جوپې او یا هم له ډېرو پیسو سره. زما شیشه په بشپړ ډول برابره وه. د جیب مصرف یې هم راته راکاوه. یو موبایل یې هم راته واخیست.
د موټر ماشین مې جام شوی و، هغه یې هم راته جوړ کړ. تر ننه پورې ما دې پوښتنې ته ځواب نه دی موندلی چې هغوی له ما سره ولې دومره مرسته او ښه چلند کاوه، ولې د څکولو لپاره دومره شیشه له کوم بدیل پرته راکوله. زما شیشه دومره زیاته شوه چې نو ورو ټولو ته زما روږدې څېره څرګندېده. په ورځ کې مې 2 تر 3 ګرامو مصرفوله. موده وروسته هاشم ورو له ما څخه واټن نیوه او علاقه یې مخ په کمښت وه. یوه ورځ یې راته وویل که چیرې غواړې هره ورځ 1 ګرام شیشه درکړم، باید تر پولیسو خته لاندې زما د نشه یي توکو پلورنځي ته راشې، که نو نور دا ډول نه کیږي. دا داسې وخت و چې زرګونه پوښتنې مې په زړه کې پیدا شوې وې او غربت هم خپل څادر پوره راباندې غوړولی و. په زړه کې مې وویل که پولیسو خته ته لاړ شم، نور د هر چا له سترګو پناه کېږم، حل لاره څه ده؟ فکر ته مې د کاکا عزیز هوټل راغی چې کاکا عزیز تازه د شیشې په پلورلو پیل کړی و. دومره پیسې او پیرودونکي پیدا کړي وو چې سکرتار او ساتونکي هم ځان ته نیولي وو. د هغه خواته ورغلم او ورته ومې ویل چې زما وضعیت ډېر خراب دی. مسکی شو، ویې ویل نادري صاحب کار دې جوړوم. ومې ویل څنګه؟ ویې ویل راځه خپل موټر بدل کړو. ومې پوښتل یعنې څه؟ دا مې ورکړ. موټر دې راکه، زما موټر 1000 افغانۍ سره له 10 ګرامه شیشې درکوم، ته دې یوازې موټر راکه. ما هم خبره ورسره ومنله او وړاندیز مې قبول کړ. زما موټر 2006 ماډل کورلا وه. هغه یې راڅخه واخیسته او د سینا په نوم یې غټ مصرفی موټر راکړ. شیشه مصرف شوه او تیل هم خلاصیږي. خمار مې نور هم ډېر لوړ شو، خو مخ په ښکته کېدو روان و. سخت ودرېدلم او موټر مې د پولیسو خته دروازې ته نږدې پر ځمکه سینه ولګوله. زه ستړی وم. د مهندس په خبره یوه لاره دا ده چې باید د پولیسو خته بیخته ځان ورسوم او له هغه ځای څخه شیشه وپیرم. بیا مې فکر وکړ که تر پولیسو خته لاندې شوم نو غوره او پیژندل شوی شخصیت به مې له 0 سره ضربیږي. باید څه وکړم؟ دا وخت مجبور وم چې تر پولیسو خته لاندې تګ ته تسلیم شم، خو بیا هم زه پر خپل ځای ولاړ وم. یو هلک چې توره څېره یې درلوده دا مې مخې ته ودرېده. دا هلک مې وپېژانده. کله به چې مهندس د هاشم په نوم غږ ورته کاوه، دا هماغه کس و. دا کس تر پولیسو خته لاندې د نشه یي توکو د ویش یو له سترو مسؤلینو څخه و. د اصلي سوداګر نوم سید هاشم و. دا کس اوس پوهېده چې زه وږی، خمار او ناروغ یم. په بېلابېلو بڼو یې بېلابېل پیغامونه راته وړاندې کول. که چیرې د پله بیخته لاړ شم نو هم ډوډۍ شته، هم مواد شته او هم نور امکانات راته استوي. خو زه پخپله په دې چورت کې وم چې آیا د پله بیخته لاړ شم که نه. زړه نازړه وم. زما په وجود کې دننه وجدان او ضمیر په نوم یو څه لا ژوندي و او اجازه یې نه راکوله چې د پله بیخته لاړ شم. ځینو روږدو چې زه پیژندلم موټر ته مې رانږدې کېدل. وروسته یې راته وویل راځه دننه. یوه 2 دوده شیشه یې راکړه، خو لوږې او خمار سخت ګیر کړی وم. تور رنګي هلک ته مې یو لیک ورکړ. ورته ومې ویل چې د پله بیخته یې یوسه او سید هادي ته یې ورکړه، څو شیشې راکړي. لیک یې وروړ او 1 ګرام شیشه یې راته راوړه. یو ځل، دویم، دریم ځل یې دا همکاري له ما سره وکړه. وروسته تور رنګی هلک هم راڅخه ورک شو. دا شپې او ورځې مې تر پولیسو خته لاندې تر ټولو خونړۍ شپې او ورځې وې. هره ورځ د پولیسو خته له بیخه 10 ګونه جنازې پورته کېدې. د پهلوان په نوم یو انسان وژونکی شیطان چې سپکو او درنو وسلو باندې سمبال و، پله ته به هر وخت راته. هر څوک به چې لږ بد ورته ښکاره شول او د ده په طبیعت به برابر نه ول، ډاز ویشتل به یې. یو ورځ مې ښه په یاد دی چې مازدیګر نږدې تیاره کېده. هماغه تورمخی هلک مې د پله لاندې سید هادي ته واستاوه چې 1 ګرام شیشه راوړي. دا هلک لاړ. زه 1 ساعت ورته انتظار شوم خو رانغی. 2 ساعته وروسته پوه شوم چې له موادو سره تښتېدلی دی. د خمار او لوږې مالامال خوب مې پر وجود لمن غوړولې وه. له سترګو مې اوښکې بهېدلې. کله به مې چې له پله 4 اړخونو ته وکتل نو ژړا به مې یو څه تم شوه. د غم یوې تورې پردې زما سترګې پوښلې وې. د خپل خړ غمجن چاپېریال ننداره مې کوله. روغ انسانان مې لیدل چې خپل ساده او هوسا ژوند ته یې دوام ورکاوه، او یا هغه زوی او مور چې په پلي ډول زما د خړجن موټر له څنګه تېرېدل
هغه هلک چې د مکروني کڅوړه به په لاس کې وه فکر مې کاوه چې دا کیسه نشټیان ته پاتې کېږي چې خپلې مور ته به یې د مثال په ډول زمزمې کولې. اوښکې مې په خیرنو لاسو پاکې کړې او د اوښکو اوبه مې په لاسونو باندې وچې شوې. د ژوند د خوښو ورځو په یاد چې هغه وخت د ښوونځي په 4م ټولګي کې وم ولوېدم. څه خوشحاله ژوند و. د شپې مې مور په خپلو مهربانو لاسونو مکروني پخوله او د مکروني له خوړلو وروسته په ښکلې مهربانه غېږه کې ویده کولم. که به وپرنجېدم په بیړه به یې خپل لاس زما پر سینه کېښود او ګرم به یې ساتلم چې یخ مې ونه وهي او خولې شم. هغه ماشومه مور ته چې زما سترګې د موټر له منځه ورپاتې وې او ورکتل مې ښکاره وه. زړه مې د مور د لاس پخلي ته تپېده. له ځان سره مې وویل نن شپه مې مور حتما مکروني پخوي او که چیرې هغه وپرنجېږي شاید مور یې پر سینه لاس ورکېږدي. زړه مې د مور نرم او مینه ناک لاسونه غوښتل چې په سینه کې یې کېږدي او زما د کلونو ناکرارۍ آرامې کړي. دننه ترخه جدایي مې په قرار ډول غلې کوله مګر همدا شیبې وې چې یو بغز لکه سکارټ راکټ چاودنې په څېر زما له سترګو څخه د اوښکو سیلاب جاري کړ. ډېر دردونکی حتی له هرې ممکنې پېښې هم ډېر دردونکی و. وروسته له څو اونیو د خپلې مور په یادونو کې ولوېدم. نه پوهېدم شاید زړه مې ورپسې تنګ شوی و. د نشې او خمار پر وخت مې کورنۍ هېره کړې وه خو مور مې هېڅ وخت له یاده نه وتله. فکر مې کاوه چې ټولو اقیانوسونو زما د سترګو له اوښکو څخه سرچینه اخیستې او پر ځمکه بهیږي. په ټول بدن مې سړه صفه خواره شوې وه. غاښونه مې ډېر ژور یو پر بل باندې لګېدل. هغه غږ مې چې له غاښونو پورته کېده روسي او روان موټر مې یاد ته راته. دا هغه موټر و چې له خپلې ګرانې مور او ماما نسیم سره به مې له نهرین او اندراب څخه نورو سیمو ته په سفر پکې تللم. په ذهن کې مې بېلابېل فکرونه ګرځېدل. حالت مې خراب و. خپل وروستی سګرټ مې ولګاوه. ډېر ژور ټوخي راګیر کړم. مجبور شوم خپل ساړه او زیږه لاسونه په خپله سینه باندې کېږدم. د موټر څوکۍ مې 90 درجې شاته چپه کړه. دا وخت په ټوله سیمه د تیارې څپه خوره وه. کله چې ویده شوم ډېر عجب خوب مې لیده. ناڅاپي په قاتل او بې رحمه شیطان بدل شوی وم. د کور دروازه ټکوم. خور مې دروازه را خلاصوي. هغه وباسم او د موټر کوټې ته مې ور دننه کېږم. هغه هم وباسم خپلې کوټې ته دننه کېږم. خپله مېرمن وژنم. د پلار خواته مې ورځم او ژوند دې ترې اخلم او بیا دویم ځل د مور کوټې ته دننه کېږم. هلته پر دیوال زما د 6 کلنۍ انځور راځوړند و. هغه ته ګورم چې سخت ژاړي. سر او مخ ته مې سوکان نیولي دي چې د موټر د دروازې ټکولو راویښ کړم. وېرېدلی او ورخطا له خپله ځایه پاڅېدم. دا مهال سخت یخ و خو په دې یخه هوا سربیره زما په وجود خولې راخورې وې چې ګورم د موټر د دروازې تر شا د سید هاشم هادي شاګرد امیر علي ولاړ دی. هغه مسکی شو او پوښتنه یې وکړه څه دې وکړل رئیسه؟ په داسې حال کې چې په ټول بدن باندې مې د درد څپه خوره وه. د خبرو کولو توان مې نه درلوده. ومې ویل خو مریم مسکی شو. ویل مو خو هغه تور هلک ته چې تا رالېږلی و یو ګرم شیشه مو ورکړه. ورته ومې ویل چې ماته یې نه ده راکړې. دلته هېڅ نه دی راغلی. ویل خی تښتېدلی دی. لږ صبر یې وکړ. بیا یې وویل زه د سید هادي خواته ورځم. هغه ته ستا ستونزه یادوم او وروسته احوال درکوم. ما ویل سمه ده. د سګرټ قطۍ مې راواخیست. څو یو سګرټ روښانه کړم. ګورم چې سګرټ مې خلاص شوي دي. له یخنۍ نه مې پښې رېږدېدلې. د امیر علي د راتګ په پار مې شیبې شمېرلې خو شکر ډېر ژر راغی. ویل موټر دې قلف کا. د پله لاندې راشه چې سید هادي کار د سر لري. ژر له ځایه پورته شوم. د موټر دروازې مې قلف کړې. څو ګامه مخکې پل سرخ و. کله چې تر پله لاندې روان وم ډېرو خاطراتو مې ذهن ته لاره ومونده. د کارل انکبیري اړیکه چې ځواب مې ورنه کړ. د یونسکو د غوره خبریال جایزه او زما په اړه د ولسمشر خبرې دا او دې ته ورته نور ټول خاطرات زما خمار ته را دننه شوي وو. ډېر ورو ورو ښکته شوم. احساس مې کاوه چې د انسان خورې تمسا خولې ته دننه کېږم. کله چې ورسېدم تر هغه مې چې د سترګو لید کار کاوه. ګیسونه روښانه وو او زرګونه کسان تر پله لاندې نږدې پراته وو. یو خړ رنګې ګارد ټوله سیمه پوښلې وه.
د شیک پوش نجلۍ انځور لکه د قالین پلورونکي د دکان پر دیوال چې راځوړند شوی وي راځوړند و او څو دانې جعلي بانکلوټونه یې سوري کړي وو هغه هم نصب و یوه روږدي په ډېر ښکلي خط په دیوال لیکلي وو همه از مرگ می ترسند من از رفیق نامرد. سید هادي ډېر جدي او په لوړ غږ وویل دلته راشه. ورغلم، تر څنګ یې کېناستم، شیشې پایپ مې ولیده، یو ګرم شیشه هم ورسره وه، دا یې زما مخې ته کېښول، ما یې هم لایټر ترې لاندې کړ، 3-4 قوي دوده مې کش کړل، ما چې له سید هاشم سره کوم جنجال درلوده همدغه 3 دودونو هغه لانجه ختمه کړه او زه مکمل د ده پر وړاندې بدل شوم او دی راباندې بریالی شو. راته یې وویل تر هغه وخته پورې چې تر پولیس سوخته لاندې یې ټول امکانات دې درته برابر دي، همدلته اوسه، هر څه چې څه کوې ویې کوه، نور د باندې څه کوې د باندې په پرتله همدغه ځای ستا لپاره ډېر ښه دی. زه په همدې حالت کې ورو ورو خوب ونیولم. لومړی څو ورځې ښې وې، سید هادي یو څه مرسته راسره کوله، خو د وخت په تېرېدو سره یې همکاري کمېده او په پای کې باید زه پوه شوی وای په کوم ځای کې چې زه یم کوم ځای دی، د دې لپاره چې وتوانېږم پولیس سوخته او هغه څه چې اصلي حقیقت دی معرفي یې کړم. ښه به وي چې لومړی لاړ شو د پولیس سوخته د خلکو پیژندنې ته او وروسته دې ته چې تر پولیس سوخته لاندې څه کېدل، څو خلک رهګذار او د ده نږدې دوستان د کابل او افغانستان د لوی سرطاني غدې په حیث وپېژني.